د کهانه شروعات د جنکو د یو داسې سکول کېږي چېرته کې چې جنکو ته په خپل منځ کې د خبرو د کولو اجازت هم نه وي. دا یو داسې سکول په کوم کې چې څومره هم جنکې وي دا ټوپه ټوله دغه د سکول والے په پیسو باندې اخیستلې وي. دا ټوپه ټوله جنکو په دغه سکول کې د سختو اصولو د لاندې نه خپل ژوندګي تېروله او که چېرته چا به هم لږه غونډه کې دغه اصولو خلاف ورزي وکړه نو په دې سره به هغوی له بیا سختې سزاګانې ورکړل کېدې. په هغه ځای کې په دغه جنکو باندې د کیمرو په ذریعې سره هغوی 24 غنټې نظر ساته او دې سره هر یوه جینۍ به د عمر په لحاظ سره په بیلو بیلو کلاسونو کې کېنوله. که چېرته یو جینۍ عمر به د 10 کالو یا د 10 کالو نه کم نو په دې سره به هغه په لیول 10 کې کېنوله او که چېرته نه به سیوا شو نو همدې سره د هغوی لیول بیا هم سیوا کو. یو ورځ ټوپه ټوله جینکې راټولې شوې وې په قطار کې د کیمرې مخې ته خپل مخ صفا کوي. په دې وخت کې د نظر د کمزورۍ د وجې د صوفیا نومې جینۍ نه خپل فیس واش وغورځېږي. د هغې پسې په ګرځېدو شي چې په دې وخت کې د هغې د ملګري هغې ته پام شي د کوم نوم چې ویوین وي. ویوین خپل نمبر پرېږدي او په هغې پسې ورشي چې نو دغه وړې غونډه کې غلطۍ د وجې دغه ځای د ایمرجنسي واټر د اوازونه را شروع کړي. له غونډې وخت پس بیا سکیورټي ګارډ هغلته کې راشي او هغه په زوره باندې راګیره کړي او د ویوین د دومره چغو وهلو باوجود په زوره باندې ځان سره بوځي. په چغو کې خپلې ملګري ته دا خبرې کوي دوی ته رښتیا وایه او د هغې ملګري تر دې ته پورې رېدلې وه چې په هغه ځای کې یوه خبره هم ونه کړلی شي. له دې نه پس بیا هغوی ویل له داسې خطرناکې سزاګانې ورکړي د سرې وجې چې د هغې زندګي د ټول عمر دپاره بدله شي. په دې کې اوس بلا کلونه تېر شي اوس دوی 16 لیول ته را رسېدلي وو د کوم چې دا مطلب و چې هلته کې د هر یوې جینۍ عمر اوس 14 کاله دی. دغه ټول په ټول جینکو ته به اوس د ټي وي په ذریعې سره د ځان د پاکلو طریقې ورښودلې. دا واقعي نه پس اوس ویوین په مکمله توګه باندې بدلې شوې وه. هغې به اوس نه چا سره خبرې کولې او نه په مخ باندې هېڅ قسمه څه خندا راوستله. هغې به اوس د هر یو هغې اصولو خیال کو کوم چې به هغوی ته په دغه ځای کې ویلې کېدل. په سبا باندې د دغه سکول مشره بروکسل هغلته کې راشي او دغه ټول ته دا خبره وکړي وي تاسو اوس د 14 کالو شوې اوس په تاسو پسې مالدار خاندانونه راځي او تاسو به دې ځای نه خپلو کورونو ته بوځي. له دې نه پس بیا دوی دغه ټوپه ټوله جینکې د یو بل نه بېلې کړي دې دپاره چې دوی په منځ کې هېڅ قسم څه دوستي را جوړه نه شي. ویوین چې کله دا ځل نوي ځای ته ورشي نو په هغه ځای کې ورته خپله زړه ملګرې صوفیا هم میلو شي. صوفیا په هغه ځای کې د خپلې ملګرې په لیدو سره دې خواړه راشي خو په هغه ځای کې ویوین ته نه مخ واړي ولې چې هغې اوس خپل ټوپه ټوله زاړه عادتونه پرېښودلي وو. اوس په هر یوه جینۍ د شپې په وخت کې د کیمرې مخې ته ودرېدله او خپلې دوايانې به یې خوړلې. نو بس د دغه سکول مشره بروکسل دغه ټوپه ټوله جینکو له نوې جامې ورکړې دې دپاره نوی خاندان را روان دی تاسو ټولې جینکې به ګوري. پرې سره ټوپه ټوله جینکې سخته خوشحالې شي ولې چې هغوی ته داسې لګېدلې چې دا صرف او صرف زموږ د ازادۍ واحد لاره ده. په سبا باندې په حوصلهخانه کې صوفیا پټ په پټه ویوین ته دا خبره وکړي نن د شپې چې د کومې دوايانې هغوی درکوي هغه لږې غونډه کې هم ونه خوري. له دې پورېدو سره ویوین هم حیرانه پاتې شي او بیا چې کله شپې په وخت کې د هغې دوايانو د خوړلو نمبر راشي نو په دې سره دې خولې ته واچوي ضرور خو دې سره کله چې حوصلهخانې ته راشي نو د خولې نه واپس وغورځوي. دا چې کله بیا خپل کټ ته راوخېږي نو په هغه ځای کې دې له خوب نه ورځي چې له غونډې وخت په صوفیا دې خواړه راشي ورته ووایي دا دوايانې نه دي بلکې په اصل کې دا د خوب ګولې دي کوم چې موږ له دې دپاره راکوي چې موږ اوده شو او دې ځای ګاډ خپل کارونه وکړلی شي. د ویوین په هغې باندې یقین نه کېږي خو له غونډې وخت پس بیا دوی ته د باره د چا قدمونو اواز راشي. په سر دغه دواړه د قصد خپل ځانونه اوده کړي چې له غونډې وخت پس بیا دغه ځای ورکولو شي او برکسل سره د دوه ګاډو هغلته کې راشي. هی بیا ویوین او اولیا نیمه جینۍ دغه ځای نه راوچتې کړي په یوې ښکلې کمرې ته یې بوځي. په هغه ځای کې ویوین لا اوس هم د قصد ځان اوده کړی وي چې له غونډې وخت پس بیا بروکسل سره د دوه مالدارو ښځه خاوند هغلته کې راشي. په هغه ځای کې بروکسل هغوی ته دا تعریف را شروع کړي دا زموږ د سکول هغه دواړه جینکې دي د کومو سرمنې چې د ټولې نه ښکلې دي. په اصل کې بروکسل به دا کار کو چې ځوانو جینکو نه به یې سرمنې لرې کولې او بوډاګانو ته به یې لګولې دې دپاره چې هغوی موږ یو ځل بیا ځوانان کړو. په دغه ځای کې به خوشقسمتۍ سره د هغوی ویوین خوښه نه شي او هغه بله جینۍ ځان سره یې بوځي. له دې نه پس هغه ګاډ ویوین راوچته کړي واپس یې په خپلې کمره کې پرېږدي چې یو ځل بیا اوس صوفیا دې خواړه راشي او دا خبره ورته وکړي ورله اوس هم کولو دی راځه چې وتښتو. ویوین په وخت کې تر دې ته پورې حیرانه وه چې هغه ورته دغه ځای نه تښتېدو نه انکار وکړي. پس با باندې ډاکټر چې کله دې چیکاپ را شروع کړي وي نو ډاکټر دا ځل ویوین سره ډېرې پخه طریقې سره خبرې را شروع کړي. د دې پورېدو سره د ویوین په زړه کې یوه نوې امید را پیدا شي چې دا خو یو ډېر ښه انسان دی. دا ځای نه د راوتو په وخت کې هغې ته دا پته هم ولګېږي چې دغه ټوپه ټوله کسان د دې ځای د ورونو کلا وښولو دپاره د یو خاص قسمه کارډ استعمال کوي. دا سوچ وکړي که چېرې دا کارډ ماته میلاو شو نو په دې سره زه بیا خپل ځان رازادولی شم. په دې وخت کې څومره هم جینکو چې دغه ډاکټر ستنې وهلې وي د هغوی هغه لاسونه ټوپه ټوله ستړي شي. پرې سره دغه ټول په ټولو دا شک پیدا شي چې کېدای شي دوی په موږ باندې نوې تجربې کوي. تر اوس صوفیا ویوین ته دا خبره هم وکړي د شپې په وخت کې یو ګاډ زموږ کمرې ته رادننه کېږي او بیا ټوپه ټوله جینکو سره غلط حرکتونه کوي. داسې به وکړو چې د هغه نه به کارډ راپټ وو. د شپې په وخت کې دوی چې کله دوی په باره کې خبرې کوي نو نورې جینکې دوی دا خبرې ووري چې هغوی د مخې سره د دې خبرې اطلاع بروکسل ته ور ورسوي. پرې سره هغه د مخې سره یې ویوین په یو وړوکې غونډه کې جیل کې بنده کړي. د شپې په وخت کې ګاډ چې کله بیا یو ځل بیا د خپل عادت ته مجبوره پای کمرې کې ور داخل شي نو صوفیا په دې وخت کې ورغوټه شي او بیا په ایسترې باندې یو داسې ګزار وکړي د سره وایي چې هم په موقع باندې بېهوشه شي. دلته نه بیا کارډ راواخلي دغه ځای نه په منډه باندې بار ته روځي. هسې په سیده په خپلې ملګرې ویوین پسې لاړی شي او بیا چې کله دوی د ور د کلا وهلو واري نو په دې وخت کې ناڅاپه د دغه ټوپه ټوله سکول د ایمرجنسي واټلې اوازونه را شروع کړي. په دې سره صوفیا مجبوراً یک یوازې
یوازې بار ته روزي او په سبا باندې بروکسل دغه ټوپه ټول جنکې روغواړو په قطار کې ودرې هغوی ته دا کټ په باره کې تپوس وکړي چې دینه دوی په دې خبره باندې پوه شي چې صوفیا هغوی ګیره کړې ده او ورته دا خبره هم وکړي وایي که هغه څیز چا موندلي وي نو زر تر زره موږ له راکړئ ګینې ستاسو انجام به بیا خراب وي ډاکټر ویلیم بیا دغه ځای نه یو بېګناه جینۍ بوځي په دې خبره باندې وایي که چېرې تاسو موږ ته زر تر زره هغه کس ونښو نو په دې سره به همدغه شان موږ یوه جینۍ بوځو په آخره کې به ستاسو نمبر هم راشي په نیمه شپه کې ویې ویل د خپل کټ جنګلي لټول شروع کړي چې هغه کارت دې ته میلو شي کوم چې دې دپاره صوفیا پرېښودلی و د کافي کوششونه پس دا کارت په ذریعې سره هغه ورکولو نه کړلی شي چې په دې سره د دې دغه ځای قبضو ته پام شي د بیا دا کارت په ذریعې سره یو میخ کولو کې او په دې سره دا ټوپه ټوله ور بار ته روباسي ته چې کله بار ته د تښتېدو وایي نو په دې وخت کې دې ته بروکسل میلو شي دا په هغه ځای کې چا نه هم ډېرېدو ونه وه په لیم باندې پرې ګزار وکړي بروکسل چې کله دې له په هغه ځای کې د نشې د ستن د وهلو والی نو دا ترې هغه ستن راواخلي او هم هغې لی ووهي دا بیا دا کارت په مدد سره بره چت ته راوخیچي چېرته کې دې ته په اول ځل باندې سپومۍ په نظر باندې راشي په دې وخت کې دې د خپل ملګري صوفیا را یاده شي چې دوست د خپل ملګري د بوتلو دپاره واپس ورپسې ښکته راشي دوست ښکته په جیلخانه کې کله د یو ګاډه ځان بچ کړي او کله د بل ګاډه چې اخر د هغه کمرو ته ورسي چېرته کې چې صوفیا قید وه په ځای کې دا هغې د پړو د کټ کولو کوشش را شروع کړي خو تر دې پورې مضبوط و چې کټ یې ورلی نه کړلی شي بیا په ګرځېدو کې یو اپریشن تیټر ته ورسېږي چېرته کې چې د یو چاقو په مدد سره د خپل ملګري صوفیا یې ازاده کړي په دې وخت کې دې ته یو بله کمره هم میلو شي په کومو کې چې یو دوه لاشونه پراته وو چې کله بیا د هغې په صادر لیبل ته پام وکړي نو په دې سره دوی په خپلو سترګو باندې یقین نه راځي ول چې دا دوی د ملګري نوم و چې بله چې د لاسونو باندې کله چې د هغې لاشه کپړه لر کړي نو په دې سره دوی ته یوه ډېره غټه جټکه ولګي دا د دوی ملګري ریټا وه کومه چې هغوی د ځا دپاره بوتلې وه او د هغې د وجې ټوپه ټول سرمن لر کړې وه دنه پس اوس دوی په دې خبره باندې پوه شوي وو که چېرې موږ له قونته کې هم باقي دلته کې ایسار شو زموږ پکې هم نمبر راتلی شي چې کله دغه ځای نه به ته ووارې نو په دې وخت کې ناڅاپه صوفیا په ځای باندې ودرېږي او خپلې ملګري ته ووایي زه یوازې دې ځای نه تښتېدل نه غواړم بلکې دې ځای نه ټوپه ټول جینکۍ بوتلل غواړم نن په هغه ځای کې د هغې د پوهولو بلها کوشش وکړي دا زموږ دپاره خطرناک کیدی شي خو صوفیا په خپلې فیصلې باندې هم هغه شان ولاړه وي کله سره آخر وویل په هغه ځای کې د هغې انتظار را شروع کړي او صوفیا ایک یوازې په نورو جینکو پسې لاړه شي صوفیا چې کله په خپلو ملګرو پسې لاړه شي نو په هغه ځای کې دا ګوري چې ټوپه ټول جینکۍ خو ټي وي ته ناستې دي دا په هغه ځای کې ټوپه ټوله کسان په دې بانه باندې را روان کړي زه په تاسو پسې بروکسل را لېږلی یم او هغه وویل ایک یوازې هم هغه شان د دې په انتظار باندې ناسته وي اوس په خپل ملګري په صوفیا پسې یو ځل بیا په ګرځېدو شي دا چې کله په یو ګاډ په اشاعته ولګي نو دا یو حال ته ورسېږي چېرته که چې یو غټ سکرین باندې ویډیو شروع شوې وه په هغه ویډیو کې ډاکټر ویلیم او بروکسل لګیا وي او خلکو له دا پیغام ورکوي موږ یوه داسې فارمولې را پیدا کړې ده د کوم په ضرورت سره چې موږ تاسو له یو ځل بیا خپله ځواني واپس کولی شو او څوک په پوره حقیقت باندې پوه شي چې دا په اصل کې سکول نه بلکې د انسانانو د سرمایو د خرڅولو ځای دی او دوی په موږ باندې کاروبار کوي دنه پس بیا ته په منډه منډه باندې صوفیا ته خپل ځان ورسېد صوفیا چې کله هغه جینکو ته دا خبره کوي وایي راځئ چې دې ځای نه تښتو نو هغه جینکۍ هغوی ته په دې خبره باندې انکار وکړي موږ د بروکسل د مرضۍ نه بغیر چېرته هم نشو تللی د هغوی د یقین د پوهولو دپاره ویې ویل بروکسل راګیرې کړي او د هغوی مخې ته یې راولي ته چې کله بیا هغې د مرګ دمکې ورکړي نو په دې سره هغه ورته هر یو شي رښته رښته ویل شروع کړي بیا هغې جینکو ته د نور یقین د ورکولو دپاره د مړۍ نه ولی ویښته هم اخوا کړي په کوم باندې چې د اپریشن نشان موجود و په دې سره اوس د نور جینکو هم په دوی باندې یقین را پیدا شي او دې نه پس دوی بیا په شریکه باندې بروکسل هم په هغه ځای کې قید کړي په کوم کې چې به هغې نورې جینکۍ قید کولې دوی چې کله بیا په شریکه باندې اخرنۍ ور راکولو کړي نو په دې سره د ټول په ټوله بلډینګ د خطرې واټلې اوازونه را شروع کړي دا ډلې د اواز پورېدو سره ټول په ټوله ګاډ په دوی پسې ولګېږي په سره زیاتره جینکۍ دغه ځای نه په تښتېدو کې کامیابې شي خو دې سرې یو ګاډ پکې صوفیا راګیره کړي وین په هغه ځای کې همت وکړي او دا ګاډ سره مقابلې را شروع کړي دا ترې په هغه ځای کې خپل ملګري را خلاص کړي خو دا سرې صوفیا پکې زخمي هم شي په لاره کې دې چې کله د ګیرېدو والي نو په دې سره دغه دواړه مجبوراً یوې کمرې ته ورننوځي او زر تر زره هغه کمره په ځان پسې لاک کړي او دې نه پس بیا ډاکټر ویلیم په خپله باندې دوی خواړه راشي او ډېر په نرمه لهجه کې ورته دا خبرې را شروع کړي ما تاسو وړې راغټې کړې او تاسو اوس ما سره بې وفایي کوئ تاسو داسې وکړئ چې ما باندې ټوپه ټوله ملګري م راګیره کړې په دې سره به زه تاسو ازادې کړمه خو دوی د هغه په نرمو خبرو کې د راتلو واله نه وي اوس په دې سره مجبوراً ډاکټر ویلیم په باقي جینکو پسې په ګرځېدو شي په هغه ځای کې دغه جینکۍ په سره طریقې سره شپه تېره کړي په سبا باندې په دوی پسې کمره ډاکټر ویلیم نه بلکې پولیسان کولو کړي وایي چې کومې جینکۍ چې بار ته تللې وي هغوی ټوپه ټوله واقعه پولیسانو ته بیان کړې وه اوس ډاکټر ویلیم او د بروکسل د ټوپه ټول راز په باره کې حکومت ته پته لګېدلې وه او دوی چې کله په اول ځل باندې بار ته روځي د اسمان په لیدو سره دوی اوس په دې خبره باندې پوه شي چې اوس موږ د ټوپه ټول عمر دپاره ازاد یو تاسو ته دا نننۍ کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ماله راکړئ اجازت بای بای